علیکم خوږو دوستانو، په دې هیله امید چې درته روغ او جوړ به وئ. یو ځل بیا د انګلیسي ژبې د زده کړې پروګرام ته درته ښه راغلاست وایم. خوږو دوستانو، په تېره ویډیو کې موږ او تاسو په ورډ سره پوښتنه وکړې او د هغې طریقه مو زده کړه چې څه ډول په ورډ سره موږ پوښتنې کولی شو. په نننۍ ویډیو کې به دا زده کړو چې څنګه موږ په ورډ سره کوم پوښتنه چې موږ کړې وي هغې ته څنګه ځواب ورکولی شو. نو راځو په ویډیو باندې پیل کوو. خوږو دوستانو، په ورډ سره لومړی پوښتنه کیږي What is your father name? What is your father name? ستا د پلار نوم څه شی دی؟ ځواب کې به ورته وویل شي My father name is Ali. My father name is Ali. زما د پلار نوم چې دی علي دی. دوهمه پوښتنه کیږي What is your country name? What is your country name? ستا د هیواد نوم څه شی دی؟ ځواب کې ورته ویل کیږي My country name is Afghanistan. My country name is Afghanistan. زما د هیواد نوم چې دی افغانستان دی. My country زما د هیواد name نوم is چې دی Afghanistan افغانستان دی. دریمه پوښتنه What is your province name? What is your province name? ستا د ولایت نوم څه شی دی؟ What is څه شی دی؟ Your ستا province ولایت name نوم ستا د ولایت نوم څه شی دی؟ ځواب کې ورته ویل کیږي My province name My province name is Kabul. My province name is Kabul. زما My province name is Kabul. My province name is Kabul. زما د ولایت نوم کابل دی. My province زما د ولایت name نوم is چې دی Kabul. هغه کابل دی. یو ځل بیا خوږو دوستانو له سره فکر ورته کوئ تر څو ښه مو زده شي. What is your father name? My father name is Ali. What is your country name? My country name is Afghanistan. What is your province name? My province name is Kabul. My province name is Kabul. خوږو دوستانو، همدا قسم تاسو کولی شئ څوک چې ستاسو څخه په ورډ سره پوښتنه کوي خو پوښتنه دا ډول وي چې ستاسو د یو شي په باره کې پوښتنه درڅخه کوي. لکه تا ته وایي چې ستا د ولایت نوم څه شی دی او یا ستا د کلي نوم څه شی دی یا ستا د قوم نوم څه شی دی د ستا په باره کې وي، نو تاسو به هغې ته ځواب ټول په همدغه طریقه سره ورکوئ. فقط ورته وایئ دا کوم نومونه چې دلته په منځ کې لیکل شوي دي فادر و کنټري و پروینس دا بدلوئ، د دغې په ځای هغه نوم ورته ږدئ کوم چې دی درته اخلي هغه ورته ږدئ او بس جمله پوره کوئ. مای بیا هغه نوم کوم چې دی اخلي نیم ایز پلانای دا او د څه شی ورته یادوئ تاسو. انشاءالله په دې باندې موږ په راتلونکي کې ډېر ویډیوګانې جوړوو خوږو دوستانو. خو دا که چې تاسو غوښتل چې تخنیک ورسره وجنګوئ او زر یې زده کړئ نو بیا دا طریقه هم چلیږي ورسره، که نه انشاءالله موږ په راتلونکي کې د باره کې ډېرې ویډیوګانې درته جوړه کړو. خوږو دوستانو، که چېرته غواړئ چې زموږ د درسونو څخه محروم پاتې نه شئ او یا موږ چې کومې نوره ویډیوګانې پورته کوو مهمې او ښایسته ویډیوګانې ستاسو لپاره جوړوو او پورته کوو یې له هغې څخه تاسو پاتې نه شئ نو زموږ یوټیوب چینل ULD ټیچر در سره سبسکرایب کړئ تر څو کله چې موږ هغه ویډیو پورته کوو تاسو ته مخکې له مخکې بغیر له سرچ څخه در ورسیږي او تاسو هغه وګورئ او ورڅخه مستفید شئ. د اوس لپاره د الله په امان خوشحاله او اباد اوسئ.